یو ځل یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې یا رسول الله زما په کور کې برکت نشته دی، زما د کور نه برکت مکمل ختم شوی دی، یا رسول الله ما ته څه عمل وښیه چې زما په کور کې برکت راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته لاړ شه او د خپل کور دروازې ته د پرده راځوړنده که. دغه صحابي فوراً د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبره باندې عمل وکړو او خپل کور ته لاړو او دروازې ته پرده راځوړنده کا. څو ورځې تېرې شوې، هفته نیمه تېره شوه، همدغه صحابي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زما په کور کې خو ډېر زیات برکتونه رالل، بې انتها برکتونه زما په کور کې رالل. یا رسول الله آیا دا برکت دی پرده کې دا ټول برکت دی پردې سره رالو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایي نه برکت پرده کې نو، بلکې ستا د کور دروازې مخې ته به یو بلمازه تېرېدو، دغه بلمازه سړي به ستاسو کور ته کتل، ستاسو په کور باندې به نظر اچولو، نو دغه بلمازه سړي په دې نظر کې دونه نحوست دومره ګندګي وه پکې چې د دې په وجه ستاسو د کور نه ټول برکت ختم شوی و. خو چې تا ورته پرده ولګوله نو د دغه بلمازه سړي نظر لګېدل ستاسو په کور باندې بند شول، چې څنګه د ده نظر ستاسو په کور باندې بند شو دی خو ستاسو کور ته الله رب العزت برکتونه شروع کړل. نو زما عزتمندو دې واقعي ته اوس مونږ سوچ وکړو چې د یو بلمازه انسان صرف په نظر باندې د کور نه مکمل برکتونه ختمیږي. نو تاسو سوچ وکئ چې په کم کور کې دننه بلمازه سړی موجود وي، دغه کور کې به څه برکتونه پیدا شي زما عزتمندو؟ آیا دغه کور نه به برکتونه ختمیږي نه؟ په دغه کور باندې به غربت او غریبي نه راځي؟ په دغه کور باندې خو به بیا بې انتها غریبي راځي زما عزتمندو. دغه کور کې خو به غریبي بیا د سره ختمیږي نه. زما عزتمندو د مانځه په برکت سره په کور کې برکتونه راځي، د کور نه غریبي ختمیږي، کور کې ستاسو خیر او برکت د الله رب العزت طرف نه راځي، رحمتونه نازلېږي زما عزتمندو. نو که تاسو غواړئ زما عزتمندو چې مونږ د الله رب العزت د غریبۍ نه، د خلکو د محتاجۍ نه، د غربت نه، د پریشانۍ نه، د مصیبتونو نه، د تکلیفونو نه محفوظ وساتي، نو تاسو د مونځ پابندي شروع کړئ زما عزتمندو. 5 واړه وخته مونځونو پابندي شروع کړئ، الله رب العزت په ستاسو کور ته رحمتونه نازل کړي، برکتونه به نازل کړي، خیرونه به نازل کړي، خوشحالي به راولي ستاسو په کورونو کې زما عزتمندو. خو که چېرې په کور کې بلمازه موجود دي نو دغه کور کې بیا هیڅ کله خوشحالي نه راځي زما عزتمندو. دغه کور کې بیا هر ټایم غمونه او تکلیفونه او پریشانۍ وي زما عزتمندو. نو کوشش وکړئ زما عزتمندو، دا گزارش دی چې په خپله هم منځونه کوئ او په خپلو کشرانو باندې هم شفقت وکړئ، تاسو پرې دا مهرباني وکړئ چې هغوی ټول منځګزاره جوړ کړئ. هغوی که چېرې منځ نه کوي نو تاسو پرې سختي شروع کړئ زما عزتمندو. د الله رب العزت د رضا دپاره چې پرې تاسو سختي شروع کوئ، کم کور کې چې په بلمازه باندې سختي کولی شي که نه، نو الله رب العزت طرف نه به پرې رحمتونه نازلېږي، الله رب العزت طرف نه به پرې سهولتونه نازلېږي، الله رب العزت طرف نه به پرې خوشحالۍ نازلېږي. نو کوشش کوئ زما عزتمندو چې د منځونو هر ټایم 5 واړه وخته پابندي کوئ زما عزتمندو، په جمع سره هر یو مونځ ادا کوئ. ټیک شه، کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.